خواجه عبدالواحد قریشي رحمت الله علیه یو ډېر نیک بزرګ تېر شوی، ډېر بزرګ. نو په یو وینځه وه په بغداد کې میمونه نومېده، نیکه جینۍ وه، تکه توره وه، مشرم و تورم و وینځه وه د چا، ګډې چیلۍ به یې سرولې. نو خواجه عبدالواحد رحمت الله علیه په لاره تېرېده او دا میمونه لګیا ده په هغه صحرا کې منځ کوي، بوډۍ ده که نه، تکه توره بوډۍ ده، د شان هم ټیټه ده، وینځ هم ده، لګیا ده خپل منځ کوي. او چا یې وکتل نو ګډو چیلو سره شرمخان او زمري یو ځای سریږي، ګډې چیلۍ هم لګیا دي، ګیا خوري او شرمخان هم ورسره تاویږي را تاویږي. دغه ګډو چیلو څوکی شرمخان کوي، شرمخان ته ګیر چاپېره تودي چې دا ګډه چیلۍ چې تروکه نه شي، اونه تفتیسو کې غلا نه کوي. اوره حالانکې شرمخ خو د ګډې چیلۍ دشمن دی. شرمخ خو چې یو شرمخ هم یو 1500 ګډې چیلۍ هم وي نو پرېږدي یې نه غونډې رامړې کړي بیا ورسره ګوري. او دا ښه بېغمه لګیا د خپل نولس کوي. نو خواجه عبدالواحد رحمت الله علیه پرې حیران شو چې خدایه دا څه مسله ده، دا څه مجرۍ نه وي. نو چې مونځ یې خلاص کړ ورته یې میمونې وایي دا د کله نه ستا د ګډو چیلو د شرمخانو جوړه پیدا شوې ده، هغې کې خو داسې جوړه ده چې یو ځای ورسره منډې وایي او څوکی کوي. وایي دا د کله نه، وایي چې کله زما د خپل الله سره جوړه شوې، کله چې د خپل خدای سره جوړه شوم نو دا شرمخان زما ګډو چیلو سره جوړ شوی. ډېره واقعي زما وروڼو ډېره د عبرت خبره ده که موږ د خپل الله سره جوړ شو که نه ټول کائنات به تا سره جوړ. خو که زه د خپل رب سره جوړ نه شوم نو کائنات به سره نه جوړېږي، نه ما سره روغ صحت جوړېږي اب بیماري به راځي، نه ما سره عزت جوړېږي بې عزتي به راځي، نه ما سره خوشحالي جوړېږي پریشانی به راځي، نه ما سره مال او دولت جوړېږي غربت به راځي، فقر به راځي، نه ما سره د خلکو مینه جوړېږي کنځل به راپسې خلک کوي، نه ما سره عزت جوړېږي بې عزتي به مې خلک کوي. خو که ما الله سره جوړ شم نو صحت به ما سره جوړي، عزت به ما سره جوړي، خلک به را سره جوړي، مسلمانان به را سره مینه کوي، مال او دولت به راته متوجه وي، عزت به راته متوجه وي او مخلوق به راته ټول متوجه. بنیاد دا دی زما وروڼو، موږ خپل خدای پرېښی دی، موږ بوتانو پسې شوي، الله مو پرېښی دی، موږ خدای نه یاده. موږ چې کله تکلیف کې مبتلا شو نو موږ بیا غم کې پرېوځو، بیمارۍ کې پرېوځو نو زموږ د خولې د الله نوم وخېږي. یا الله موږ چې کله په مصیبت او ټینشن کې پرېوځو نو زموږ د خولې د الله نوم وخېږي. بس دا مصیبت هسې هم خدای نه نه چې کله مصیبت کې نه الله یادوه نو ساتي به د مصیبت نه، کله چې تکلیف کې نه د الله نوم یادوه، کله چې په راحت کې الله یادوه. بچې د خلکو په اوبو قدم اخیستل ګناه ښه چې کوم ځای راشئ هلته شاته کښېنئ، یو بل په اوبو قدم اخیستل دا ګناه دا ښه نه، توجه هم د ټولو ملګرو پرې خرابه شي. چې څوک هم راشي شاته دې کښېنئ، یا بله ځای شته یا هلته جومات کې ځای شته. او نبي علیه السلام فرمایي چې چا د خلکو په اوبو قدم واخیسته وایي ځان له جهنم ته لاره جوړه کړه. یو دی چې یو سړی دلته کې بیمار دی، متیاز یې ورلی نو کاغذ دی نو خیر دی هغه تلی شي، هغه که بیا خپل ځای له واپس راځي نو هم راتلی شي. بیمار دی، کمزوری دی، خو داسې به د خلکو په اوبو قدم نه راړوئ. ښه د دین مسله مې درته بیان کړه چې خفه نه شي. بهر کیف وی ما چې د کله نه د الله سره جوړه پیدا کړې نو د زمرو د شرمخانو زما ګډو چیلو سره جوړه. امام ابو یوسف رحمت الله علیه چیف جسټس شو، قاضي القضات چې ورته وایي، چیف جسټس قاضي القضات د هارون الرشید. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه له ورغی وی ما ته څه نصیحت وکړه، نصیحت راته نو ګوره اوس که داسې بل چا له تللی وي نو څه نصیحت به ورته کوو چې بچې ته خو قاضي جوړ شوې انصاف فیصله کوم. قاضي د خلک دا نصیحت دی، او د مظلوم خیال سات، او رشوت ماله، او هر وخت چې دله څوک راشي نو په دروازه ورته مه بندوه،
نو که قاضي ته چې نصیحت کې دا نصیحت پکې. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سونو خيار انسان او ته صاحب قاضي جوړ شمه ما ته نصیحت وکړه. وی بچی یو حدیث ته ته په دې عمل کړه. یو حدیث د رسول الله مبارک لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله. حضور پاک فرمای وی همیشه خپل جبه د الله په نوم تازه لره. بس همیشه د خدای ذکر کوه. بچی چې ته په قضا په منصب ناستې جبه لقوه الله یادوه. بچی چې قضا لروانې الله یادوه. بچی چې اوزګار ناستې الله یادوه. ناشنا خلک امام صاحب څه نصیحت ورته وکړو؟ امام صاحب هوښیار چې دی د خدای نوم یادوي او د ده په زړه کې د الله نوم پروت وي نو دی به چرتم ظلم ونه کړي، دی به چرتم رشوت وانهلي، دی به چرتم دا ونه وایي چې ورې ګزني موزګار او سبا فیصلې له راشي. دی به چرتم د مظلوم ته دا ونه وایي او به نه رټي. دی به چرتم د مالدار پره ونه کړي او د مظلوم سره ظلم به ونه کړي چې الله نوم په ژبه لګي او چې د الله نوم په ژبه علي د الله مدد به ورسره. خدای د خدای نوم کې ډېر لوی کمال. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی د قیامت په ورځ به یو سړی الله ودروي د ده به یو کم سل دفترې د ګناه وي، یو به د نیکو. هغه یو کم سل دفترې به څومره وي که یو دفتر راخور کې د ځمکې اسمانونه پې ډکېږي دومره ډېر به نو هغه نیکی به ولا یو دفتر په یو چابړي کې واچي، ګناهونه به ولا په بل چابړي کې واچي. نو د ګناه به درنه شي، نیکی به سپکه شي، نو په ده به اعلان وشي چې دا سړی بوځی دوزخ. دی به روان شي چې روان شي د الله نه یو شی پټېږي نه، خو الله د خپل نوم شان ښایي، قدر یې ښایي. نو الله به آواز وکړي دی بنده ته دا بنده واپس کړې، د دې یو نیکي پاتې ده، دا وله واپس وتلی دا نیکی، دا یو نیکي پاتې را دا وله په هغه نیکو پتلو کې ور واچوي. نو دی به چې هغه وګوري وایي به چې رب ما هذه البطاقه. زموږ علما دې حدیث ته بطاقې وه. الله دا پوټینې کاغذ څه شی دی؟ د دې دومره ګناهونو یو کم ستلو دفترو په مقابله کې دا پوټینې څه شی دی؟ الله وی لا ظلم اليوم. نن د ظلم ورځ نه ظلم به نن نه کېږي. دا یو دی پاتې ده، ورشه چې دا دوباره نیکي وتلي او دا یو پکې ور واچي. اوهو خدایا یو ځل خو په ما نوم اعلان وشو چې پلانکې د پلانکې زوی دوزخ ته دی، نو اوس به راباندې بیا اعلان کېږي چې پلانکې د پلانکې زوی دوزخ ته دی، بیا به د اعلان کېږي. دا به څه کېږي؟ د بوټې کاغذ که زه وروام شم نو زما خو یو کم سل دفتره د ګناهونو دي او دومره ډېر دي چې ځمکې اسمان په یو ډکېږي. الله وینا ظلم شته دی نه، دا دنیا نه ده، دلته ظلم نشته. دا یو نیکي دی پاتې ده، واپس کې دا والا واچي. دی به بیا واپس کې تللی هغه یو کم سل دفتره د ګناهونو به بیا چابړي کې ورته واچي. هغه یو دفتر د نیکو به واچي او نیکو سره به دا پوټینې غوندې کاغذ ور واچي چې ور واچي نیکي بدرني شي او ګناهونه به سپک شي او په ده به اعلان وشي چې فلانکې د فلانکې زوی د هغه نیکۍ درنې شوې جنت ته دی. دی وایي خدایه دا څه شی دی؟ دا پوټینې کاغذ کې څه دی؟ خو ده له دوزخه بچ کړم، دا خو زما په ټولو ګناهونو باندې درنه شوه، دا څه شی و؟ الله وایي دا زما نوم دی، دا زما نوم دی. ولذکر الله اکبر. د خدای د نوم نه لوی شی بل شته دی نه، شته نه بل. ځکه حضرت موسی علیه السلام الله نه تپوس وکړه، وی الله ما ته داسې یو شی وښایه چې زه یې ویم او ته پرې ډېر خوشحالېږي. وی لا اله الا الله وایه. وی الله دا خو ټول خلک وایي، ما ته هغه شی وښایه چې بل څوک یې نه وایي او زه یې ووایم او تا ته پرې نږدې شم. الله وی ای موسی چې دا اوه اسمانونه او اوه واره ځمکې د تلې په یو چابړي کې واچئ او دا کلمه په بل چابړي کې واچئ، دا به پې وزندارئ. د الله د نوم سره څه شی برابرېدی نه شي. نو هغه سړی وایي څه شی دی؟ الله وی زما نوم دی، زما د نوم مقابله بل څوک نه شي کولی. دا لفظ د الله دی.
څومره په اسانه مونږ جنت ته تللی شو، څومره په اسانه مونږ الله خوشحالولی شو، څومره په اسانه مونږ د ګناهونو مقابله کولی شو. افسوس مونږ د خدای نوم نالو، افسوس مونږ خدای نه یاد، لا اله الا الله نه وایي. په ګاډي کې به سواري خلک روان بی، غیبت به کوي، دروغ به وایي، چغلي به کوي، د خدای نوم څوک نه. په کور کې به ناست د خدای نوم به نه، بچو سره به ناست د خدای نوم به نه. هلکه د خدای نیک بخته چې اوسګار نو لږې تسبیح راواله که نه، الله یاد که که نه، لا اله الا الله وایه که نه. چې په لاره روان نو خدای ولې نه یادې، چې کور کې ناست الله ولې نه یادې، بیټه کې ناست او فضول خلکو سره ګپې شپې لګې. او قسم په خدای کدې دا وخت به بیا افسوس وي. حضور پاک فرمایي کم مجلس کې چې الله یاد شو بس برکتي شو، کم مجلس کې چې خدای یاد نشي دی به افسوس کوي چې هسې رانه وخت لاړو ما خپل رب یاد نه. موږ ټوله ورځ لګیا یو، څوک د یو غیبت، څوک د بل غیبت، دکان کې غیبت، په پټي کې غیبت، په لارو کې غیبت، په کور کې چې ښځه بچي کښېني د بل غیبت، او خپله خو د بل سپکه. دا زمونږ کار شیوه ده. او نن سبا خو دا موبایل مردار راوتلی، ټول خلک په دې موبایل کې لګیا دي، خدای ته یې دی. ټوله ورځ دا خلک په دې موبایل کې نښتي دي، په سړک کې مو، په لاره کې مو، په ګاډي کې مو، په موټر کې مو، هر ځای کې بس کش یې شروع کړي او په موبایل کې لګیا دي. یا د خدای بندګانو دا مو نه پکارېږي، دا الله م پکارېږي. په دې ګوتې حضور پاک فرمایي د دې بندونو نه به الله د قیامت پر ورځ تپوس کوي. تاسو په دې یاد شوي مو که نه؟ دا بندونه دې له به ژبه ورکړي، ژبه دې به خبرې کوي چې په دې ګوتو دې الله یاد کړي. دا به د قیامت پر ورځ درته ګوی کوي چې الله په دې زه یاد کړی، او چې په دې ګوتو دې خدای نه یاد کړي، دا ګوتې به وایي چې الله زه ما باندې ته نه یاد کړی. دا اندامونه به درله ګوی کوي د قیامت پر ورځ باندې. زمانو ذکر کوئ، الله یادوئ، لا اله الا الله وایه، الله الله وایه، سبحان الله وایه، الحمدلله وایه. حضور پاک یو ځل وفرمایي وی چې کم انسان یې څونه آسان شی درته ښیم، هر مانځه پسې 10 کرته سبحان الله، 10 کرته الحمدلله، او 10 کرته الله اکبر وایي. څو شو هلکه؟ 10. نو په 5 منځونو پسې څو شو؟ 1.5 هلکه حساب در سره کوم چې 10 شو نو 5 منځونو پورې څو شو؟ 1.5. نو حضور پاک فرمایي وي دا 1.5 ستا په جبه شو، او د خدای په نیز باندې دا څو شو؟ په 10 کې ضرب ورکا 1.5 زر شو. دی وی 1.5 الله دله په څو حسابوي؟ 1.5 زر، 1 زر او 500 د خدای په نیز. چې ته 10 شوې نو د خدای په نیز 300 شو. چې بل مانځه پسې بیا 10 شوې، 10 او 10 او 10 نو بیا 10 شو نو 300 شو، نو 1.5 زر شو. او چې کله سملې، چې کله اوده کېږي نو سل بیا ووایه. څو شو؟ سل. 3 کرته سبحان الله، 3 کرته الحمدلله، او 4 کرته الله اکبر. نو سل شو. نو په جبه سل شو، د خدای په نیز زر شو. نو 1.5 زر هغه او زر دا شو څو شو؟ 2.5. نو پیغمبر مبارک فرمایي وي ستاسو کو چې د ورځې 2.5 زره ګناه کړي، د 2.5 زره ګناهونو دپاره خو دا مسله ختمه شوه. 2.5 زره ګناهونه په لاله دوړه شو. وي شته څوک چې د ورځې 2.5 زره ګناه کړي؟ نه، الله پیغمبره 2.5 زره خو ډېر شی دی، دا چا کړي دي؟ نو د 2.5 زره خو دا ذموار شو. ها اوس که ته بالفرض هر مانځه پسې 100 کرته وې سبحان الله، 3 کرته دا به وایه ګورې ښه، او 3 کرته الحمدلله، او 4 کرته الله اکبر. هر مانځه پسې 3 4 نو څو شو؟ 100 شو که. نو بل مانځه پسې بیا 100 نو بل نو 1500 شو. څو شو؟ 1500. او چې کله سملې نو سل هغه شو څو شو؟ 600. نو اودې وې 600 او د خدای په نیز په 10 کې ضرب ورکا نو 6 زره ته جوړ کړي. ودې وې 600 د خدای په نیز څو شو؟ 6. نو که دې په دغه ورځ 6 زره ګناه کړي هغه به پرې دوړه شي. 6 زره څوک کولی شي؟ څومره د خدای کرم والا. موږ بیا غافله یو. نو ما سره به دا وعده کوئ که خیر انشاءالله چې څومره ملګري دي ټول به هر مانځه پسې
که هغه مونځ دي چې هغې پسې سنت نی لکه د سار مونځ دی نو فرضو پسې به یې وایه او چې کوم مونځ پسې سنت وي نو سنتو نه پسې وایه خیر دی فرضو نه پسې هم ویلی شی دا نه چې ګنې فرضو پسې نه شی ویلی فرضو پسې هم ویلی شی خو چې کوم پسې سنت وي نو سنتو نه پسې وایه ماسپښین چې مونځ ټول خلاص شي نو وایه به مازدیګر بیا فرضو پسې ماښام چې کر خیري فرض وکړې 2 رکعته سنت او 2 نفل نو بیا ورپسې وایه ماسخوتن چې ویتر وکړې وایه دا به څومره چې ملګري یې د نن نه پس به هر ملګری په هر منځه پسې دا 100 کرته تسبیحات فاطمې وایي که خیر شه او چې اوده کېږي اصل به بیا وایه دا 600 شو او په تله کې په 6,000 حسابېږي او د 6,000 ګناهونو ذمه دار رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور بی حضرت علی رضی اللہ عنہ بی فاطمه ته حضرت علی رضی اللہ عنہ وی لاړه شه بابا له غلامان راغلي یو غلام ته غواړه چې ستا سره کار کوي چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها کور ته لاړه نو حضور پاک نو واپس راغله نو چې کله پیغمبر مبارک کور ته راغی نو بیبیانو ورته وویل چې فاطمه راغلې ته نه وې څه کار یې درسره نو د رسول الله مبارک دا ډېره زیاته خوښه وه نو زر وکړ الله حضرت علی رضی الله عنه فرمایي وایي موږ هم لاستو ډډې مو والې وې وایي دې کې حضور پاک راغی وایي موږ ورپاسېدو وایي راته وایي چې مه پاسې وایي راغی او زما د فاطمې په منځ کې کېناست وایي راته وایي بچې ته راغلې وې نو فاطمې کې ډېره زیاته حیا و هغې غږ نه شو کولی وی بچې سره راغلی وی ما ورته وی چې د الله رسوله ما درلېږلی و دا غریبه په کور کې جارو وی په کور کې نو جامې یې ټولې د خاورو ډکې دا میچن په خپله تاوی پخوا خو هلته کې جان دی نه وی که نه نه مشینان نو خلکو په میچنو باندې دانې وړه کول دا میچن په خپله تاوی نو لاسونو کې غوټې پیدا شوې او زمونږ یو سرمن د څاروي یو سرمن آها نو دروازې پې هغه اس ته ګیا چو او د شپې هغه ګیا ته سندونه زه او دا پې سملو خاتون جنت سیدت نساء اهل الجنه رسول الله مبارک وی د جنتیانو د ښځو سرداره ده ژوند یې دغه نو ما دې ته ووایي چې بابا له دې مریان راغلي دي نو ورشئ او مریې ته وغواړه نو تا ته به لږ اسانتیا شي دا کور به در سره جارو کوي دا میچن به در سره تاوی حضور پاک ورته وفرمیل فاطمې د بدر یتیمانان ډېر محتاج دي چې دا غلامان هغې له ورکوه راغلي دي ورڅونه یې خوښه وه فاطمه اوهو دومره یې خوښه وه دومره او د دواړو دومره یو بل سره مینه وه چې د هغې مثال نشته د دې غریبې عمر هم کم وکړ دا د 20 کالو څه د پاسه مړه ده غریبه حضور پاک چې وفات کېده نو دا د 20 کالو وه چې لږ غوندې میاشتې نیمه کم زیات د 20 کالو او دومره د پیغمبر پسې دړمنه وه چې د رسول الله مبارک د وفات نه 6 میاشتې پس دا غریبه لاړه وفات شو ډېره دړمنه وه ډېره خفه وه او پیغمبر مبارک ورته ویلي مو چې کوم وخت کې حضور پاک مرض وفات کې او دا راله د رسول الله مبارک په شانتې چال به یې کو بیبیانې وایي چې موږ به دې ته وکتل نو موږ ته به د حضور پاک چال راښکاره شو نو چې څنګه راله نو نبي اسلام پروت نو ځان ته یې رانږدې کړه نو چې رانږدې یې کړم دی وجاړل نو بیا ځان ته رانږدې کړه نو چې رانږدې یې کړه نو بیا وخندل نو عایشه بیبي ورته وایي وایي ما ته به ال وی وایي نه دا ما سره د ما د پلار راز ده نو چې کله حضور پاک وفات شو نو بیا ته عایشې بیبي تپوس وکړ وایي زه ستا میره مور یم او زما در باندې حق دی ما ته به ال وی وایي دا څنګه چل دی په یو وخت کې دی ومخندل او هم دی وجلل په لومبي ځل چې رالم که نه حضور پاک نو څه وایي ورته واکرب ابي ای زما د پلار غمنو حضور پاک له تکلیف ورته بیا واکرب ابي نو حضور پاک ورته وفرمایل فاطمې نن نه پس به ستا په پلار مصیبت نه ښه بس آخري بیماري نو وایي زه خفه شوم وایي ځان ته یې رانږدې کړم وایي چې رانږدې کړم ما ته فاطمې صبر به کوې ګورې ښه او چغې به نه وې دا زما آخري بیماري ده او دې کې وفات کېږم نو بس ما له جړه راغله
په پلار او بیا په رسول الله مبارک غوندې پلار به څنګه بندله جلا نه ورځي ومې جړل نو چې ما ته وکتل چې مو جړل نو بیا ځان ته رانږدې کړم ما ته فاطمې مه جاړه ته به د جنت د ښځو سردار او زما په خاندان کې به د ټولو نه پس ما پسې تړومبی راځي ما پسې به راشه نو به بیا خوشحاله شم چې ځکه لږ ساعت جدایي ده خو بیا به پلار پسې یو ځای لاړه شم د جنت د ښځو سرداره بس څومره عجیبه ښه ده او زامن حسن او حسین د جنت د ځوانانو سرداران ژوند دغه دی دغه ژوند دی او پلار څومره انصاف والا پلار رسول الله مبارک څومره انصاف والا خلک وایي چې راشه پردې جیب اوښلوه اوس بچو له یوسه مونږ خو پردې جیبونه وو مونږ خو غلاګانې کوو مونږ خو کرپشن کوو مونږ خو خزانه لوټ کړه د بچو دپاره مونږ خو پردې ډاکې وکړې د بچو دپاره پردې ځمکې مو نیولې د بچو دپاره پردې وینې زوی م وخوړې د خپلو بچو دپاره خو چې بچو ته زمونږ راحته میلو شي یوازې ډوډۍ هم نه چې راحته میلو شي د بچو بنګله شته غلا کوم چې بله وله جوړه کړو پیغمبر مبارک نیازبینه لور جنت کی سردار د جنت سرداره او ته غوټې وښولې چې لاس غوټې دي وی نه بچې د بدر یتیمانان زیات محتاجه دي دا مریان به هغوی له ورکوه او بچې یو شی درته ونه ښیم چې د غلام نه دله بهتر دی یو شی درته ونه ښیم بابا وښایه وایي چې اوده کېږې نو 3 کله سبحان الله وایه 3 کرته الحمدلله وایه او 4 کرته الله اکبر وایه دا تعالی د غلام او د خادم نه بهتر ماشاء تسبیح فاطمه وته ما سره مواده وکړه لکه ښه دا به ټول وایه که خیر انشاءالله ستاسو فایده ده پکې کړ چې خپل مبارک لور ته رسول الله مبارک ښی نو خو فایده شو پکې کړ او د ګناهونو دپاره زبردست داسې ده لکه چې په خیرې د پاسه صابون او اوبه ور واچوي او ختم یې کړي دا به وایم په دې الله خوشحالېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حضور پاک فرق ډېر خلک وایي د شیطان د وسوسو نه تنګ دي ډېر خلک نن سبا په دې وسوسو کې ډېر خلک مبتلا ده شیطان وسوسه اچي او شیطان له لړه نیولې دي او شیطان مې نیکۍ ته نه پرېږدي او شیطان مې په ګناه ور اچوي ښه ټیک شو ما ته دم رسول الله مبارک ښولی دی او څه فرمایي الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم شیطان د بني آدم په زړه ګونټې ماتې کړي دلته ناست ګونټې ماتې پرېږدي خو دی نه اذا غفله ګوره په دې حدیث ځان کوی کوي دنیا خلک ما ته ټلیفون کوي یاره صاحب وسوسې بیماري ده یاره صاحب وسوسې راځي یاره څوک وایي په دې کې وسوسه څوک وایي په دې کې وسوسه څوک وایي دا وسوسه ټول ورځ خلک ګوتې شماري دم درته ښیمه عمل پرې وکړې هغه دم درته ښیم چې کوم دم رسول الله مبارک ښودلی دی څه فرمایي الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم د بني آدم په زړه باندې ګوټې ماتې کړي ګونډې لکه یو سړی چې دشمن له وپرځوي او ګونټې پرې ماتې کړي او په دې مری ولغلی شي بیا دې نه شي بچ کېدی دقه رنګې ستا په زړه د پاسه د ګونټې ماتې کړي دي ګونډ اذا غفله ورته تا ته د وسوسې خبره ښیم چې کله د الله نه غافل وي دا انسان نو وسوسه دې ورته وسوسې اچي ته ولې الله نه غافل کېږي ته غافل یې ځکه وسوسه راځي پیغمبر وی دا غفله چې دې کله غافل شو د الله نه نو وسوسه شیطان ورته وسوسې اچي و اذا ذکر الله خنسا او چې دې کله الله یاد کړي نو شیطان تختی پټېږي وسوسه اوس ولې راځي الله دې هېر کړی الله دې هېر الله یاد کا تختی به او د الله د یادو متعلق په بل حدیث کې مونږ ته رسول الله مبارک دم خولی دی چې څوک کم سحر وختي سل پیرې څلورمه کلمه وایي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير یاد دی اكو اوږده ساکه اوږده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء خیر ارسنګ دی وای چې سل کرته څوک سحر وای د تب په دغه ورځ شیطان
پیرې اس قسمه ضرر نه رسوي. نو زما خو خبره نه ده، خبره د چا ده؟ د رسول الله ولا د الله د طرف نه به په امان کې شي. حدیث کې راځي د الله د طرف په امن کې شوي. نو چې الله امن درکړي نو شیطان د طبیعت نقصان رسولی شي؟ پیرې نقصان رسولی شي؟ نه. نو چې څومره ملګري یې نو څه به کوئ؟ سهار به څلورمه کلمه سل پیرې وایي. یاده شوه؟ او هر مانځه پسې ما په طریقه نور پوه کړی سل کرته دغه تسبیحات فاطمې به وایه. او چې کله بیا هم دله وسوسه راله، غوسه راله، بعضې وختې له غوسه راشي، وسوسه راشي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به ووایې، خیر او خلاص. او چې کله اوده کېږې نو سل پیرې به دغه تسبیح هم وایې او یو شل پنځه سل هر څومره چې درود شریف به وایې. ستاسو وظیفه شوه که خیر انشاءالله. ښه د دنیا خیر به هم خدای درکړي، الله به رضام شي. شکر دې ما دا که د الله، الله دې خوشحاله که، الله به تا په فرشتو کې یادوي انشاءالله. دعا څه ته وایي په پښتو کې؟ غوښتنې ته وایي. او بیا زمون طالبان د دعا دا معنا کوي چې د الله نه غوښتنه. بنده نه چې غواړي خفه کېږي، مخ به نه ناړئ، ځان به نه پټئ، او الله په خپله تا ته وایي چې ما نه غواړه. او بیا رب العالمین دې دعا ته عبادت ویلی دی او فرمایي ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. چې څوک د ما د دې عبادت د دعا عبادت ته کبر کوي، لویي کوي او ما نه غواړي، ذلیل او خوار به دوزخ ته داخل کوم. نو بنده وی که دې وغوښته نو ښه بني، الله وی که دې ونه غوښته نو ښه بني. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس شیء یو شی اکرم علی الله چې په الله ډېر عزتمند دي او په الله ډېر ګران او الله ته ډېر خوښي، نو بل شی بې د دعا نه نشته. دعا د الله ډېره زیاته خوښه ده. او مونږ محتاج هم یو الله ته چې د الله نه وغواړو. داسې هم نه ده چې مونږ محتاج نه یو. مونږ په ډوډۍ کې الله ته محتاج یو، مونږ په اوبو کې الله ته محتاج یو. د اوبه پیدا کړي مونږ له الله دي. الله وی او یصبحکم ماءکم غورا ومن یأتیکم بماء معین. که دا اوبه دله لاندې کم او ښکته کم اوچې کم بیا به دله اوبه څوک درکوي؟ دا خو مونږ ته پته نه لګي. مونږ خو په داسې وطن کې اوسېږو چې اوبه فراوانه دي، ډېرې زیاتې دي. په داسې علاقې دي چې هلته بارانونه اونې شي نو اوبه نی بیا، او بیا د کویانو اوبه اوچې شي، دونه لاندې اوبه لاړې شي چې په بورقه اوبه نه روځي، پټې اوبه اوبه نه روځي. څاروي د لوږې د تل علاقو ته لاړ شي، تاسو ته پته به ولګي دا د بلوچستان او د سند په دا میانځ کې چې کومې علاقې دي اوبه نه بیا. څاروي د لوږې مړه شي ځکه چې باران نه کېږي نو ګیا نه اوبه نی. چغې وایي خدای ته. ښه داسې په بار ملکونو کې په دې دشتو علاقو کې هغوی خدای ته جاړي چې خدای باران وکړي. نو اوبه د الله د طرف نه دي، ډوډۍ هم د خدای د طرف نه ده. که خدای پاک عین د غنمو د بور په سیزن کې او د دانې په سیزن کې ګلې او باران وکړي او هر څه درته ختم کړي بیا به څه کوې؟ نو موږ په ډوډۍ کې الله ته محتاج یو. یوازې دا نه چې دا ډوډۍ موږ له راکوي خدای پاک نه، په دې خوړو کې هم خدای ته محتاج یو. د ډوډۍ خېټې ته ورتلو کې هم الله ته محتاج یو، د ډوډۍ په عظمه کې هم الله ته محتاج یو. او اوبه چې خېټې ته ورشي او په وجود کې تقسیمېږي په دې کې هم الله ته محتاج یو. په بچو کې هم الله ته محتاج، په ژوند کې هم په عزت کې په ټولو کې الله ته محتاج یو. او دا مې ایمان دی چې بغیر د الله نه دا کارونه څوک نشي سمولی. او بیا هم مونږ ته الله و ایمان وغواړئ چې درکړو، خدای نه نه غواړو. او که غواړو د غوښتنې په چل نه پوهېږو چې مونږ به د الله نه څنګه غواړو. او الله په خپل بنده مهربانه دی زما ورور، چې د زړه د اخلاص نه خدای ته وجړل جړا د خدای ډېره خوښه ده. او الله ته دې زاري وکړو، پروردګار ته دې وجړل، ته ګوره ټق و پړق کې به دله خدای قبلوي. سلطان صلاح الدین ایوبي الله پاک دغه نه ډېر لوی کار اخیستی، ډېرې علاقې هغه فتح کړي دي، بیت المقدس یې فتح کړی. او زه چې مصر ته لاړم نو په قاهره کې یو لویه قلا وه، ایوبي قلا، هغه په نوم اوس هم شته.
او د قاهرې نه داسې 3 غنټو په مزل اسکندریه ورته وایي. د دریاب په غاړه دغه قلعه ده، دا ټول یې فتح کړې. او جنګ یې د انګریزانو سره و، د برطانیې سره او د دې انګریزانو سره جنګ و. نو یو ځل لښکر یې جمع کړی د انګریزانو په ډېر زور او شور کې ټول فوجي طاقت را مخامخ کړ او دې انګریزانو بحري بیړۍ راوستې. یو غټه بیړه وه بحري، چې د دې بحري بیړۍ نه موږ په بیت المقدس حمله کوو بریدونه. دا مرکه چې وه نو دا د سلطان صلاح الدین ایوبي ته ډېره ګرانه شو. وی چې اوسه پورې خو ما بلا علاقې فتح کړې، خو دا خو د انګریزانو ټول فوج راته را متوجه کړ او بحري بیړۍ علاج به څوک کوي، هغې سره به څه کوو. نو د شپې ټوله شپه الله ته وجړل او څه به یې وې، الله زه ځان له بادشاهي حکومت نه غواړم، خدای ستا د اسلامي ریاست حفاظت او د بیت المقدس حفاظت غواړم خدای. ټوله شپه نن بادشاهان خدای ته جاړي نه، که نن زمونږ بادشاهانو زمونږ وزیرانو زمونږ ګورنرانو الله ته وجړل، هر څه به ټیک شي. دې خدای ته نه جاړه، دې مونږ تا ته وایي د خدای نه سوال کوي، په خپله خدای ته نه جاړي ظالمان. ټوله شپې خدای ته وجړل. نو سار چې څنګه راووته نو یو ډېر نیک انسان و، صاحب کشف و، یو بزرګ و. نو چا ورته وایي داسې وکړه د پلانکې علاقه کې یو بزرګ دی، هغه ته لاړ شه چې هغه لکه دعا وغواړي. اعلانونه یې علماو ته وکړل چې د خدای په دربار کې وژاړئ. د دې دشمن د دې لښکر او د دې بحري بیړۍ مقابله به هم ته ګرانه ده، نه شو کولی. بس لنډه خبره دا ده، خدای ته وژاړئ. نو چې هغه نیک سړي له ورغی بزرګ له ورته کېناسته، نو چې هغه ته چا وی دا سلطان صلاح الدین ایوبي دی، ونه ورغی وی حضرت زه راغلم تا له مهرباني وکړو الله نه سوال وکړه، ځکه چې د دې موجوده لښکر مقابله د ما فوج ته ګرانه ده او دا بحري بیړۍ راوستې او درولې ده، او که دا استعمال شو د مسلمان خلاف بیت المقدس زموږ نه لاړ. هغه ورته وی ایوبي ته ولې خفه کېږې؟ وی ستا بېګا د شپې جړه د دشمن بیړه غرقه کړې ده. تا چې بېګا الله ته کومه جړه کړې ده، د شپې جړه دې د دشمن بیړه غرقه کړې ده. وی حضرت دا څه وی؟ وی بېغمه اوسه، ماله مه راځه، تا چې بېګا جړه کړې بیړه چې معلومات یې وکړل واقعي همقه ده پېشمني ته خدای ته جړل او پېشمني په هغه بیړه د پاسه ذل طوفان راغلی ټوله بیړه یې وله غرقه کړې وه. حضرت موسی علیه السلام چې کله د فرعون دربار کې لوی شو، فرعون بیا ډېر قدر کو، ډېر عزت یې کو، په زویوالی یې نیولی و، لیکن د هغه په زړه کې خو هغه د ایمان شی پروت و. نو یو ځل داسې په لاره تېرېده، د خپل قوم هغې ته بني اسرائیل و. نو د هغه د فرعون د قوم د یو هلک سره د یو بني اسرائیلي جګړه وه، انختې هغه په بار وړو چې راشه دا پڼ را سره یوسه، هغه ډېر دروند و نیش وړی او دې فرعوني د فرعون د قوم دې کس د موسی علیه السلام دې قومي واهه چې دا به خامخا ستا پلار به یې وړی. موسی علیه السلام ورغی خپل منځ کې بیت بچا کړو چې هلکه ظلم مه کوه، دې نه شي وړی نو ولې په زور پې ده وړی. دې فرعونیانو به د موسی علیه السلام په قوم ډېر زیات ظلمونه کول، ټول کارونه ګیاګانې د سارو خدمت، د چوړیتوب خدمت، دا به ټول د دوی نه اخیسته. هغه هلک انیق شو چې ته څه کوې؟ زه خو دا ستا د فرعون یې ورته یاد کړې چې زه خو ستا د هغه پلار دپاره لږ یم خدمت په معتموي نه ژور زیاتې به نه کوې. د بیچ بچاو کو، هغه سړي لږه بدماشي وکړه، موسی علیه السلام یو سوک ورکړه چې هغه فرعوني له یې سوک ورکړه، بس د هغه سوک نه هغه مردار شو، مړ شو، خو چاته پته ونه لګېده. یو هغه هلک ته پته وه چې د موسی علیه السلام د قوم دی، یو فرعوني ته و یو موسی علیه السلام ته، بل څوک خبر نه شو. پروپیګنډه جوړه شوه چې یاره د موسی علیه السلام چې د فرعون د قوم یو هلک چا وژلی دی، خو چې چا وژلی دی. پولیس خواره شو، خفیه ایجنسۍ خورې شوې او سکورټي چې څومره پټې ایجنسۍ وې هغې خورې شوې چې معلومات وکړي چې د هلک چا وژلی دی چې سزا ورکوله. چاته خو پته نه لګي. سبا هغې د موسی علیه السلام قومي یو بل سره په جګړه دی، نو هغه ډاډه و
هغه خو پرون خو موسی زما پره کړې ده او یو یې راله ځای ته رسولی دی نو چې په جګړه نو موسی علیه السلام ته یې آواز وکړه راشه شه به دیم نه پشان په ما ظلم کوي لکه د پرون والا پشان دی بس هغه هلک خو پوه شو چې هغه پرونی سړی په همده جوړوالی دی نو موسی علیه السلام ورغې او بیا جوړه کوي پوه شو چې پرون خو یو له سوک ورکړی دی هغه خو د په یو سوک ځای ته رسولی دی اوس که د ما له بل سوک راکړې موږ له خو ذوقاندار ته رسې نو هغه ورته موسی خدای ته وګوره په ارام کښېنه ما له ګورې سوک رانه کې پرون دې م یو وجلی دی اوس ما مړ کې ته چې څه وایې زه کوم ما میله خو رفه دپه شوه خو هغه هلک هغه اطلاع ورسوله د بادشاه دربار ته هغه هلک چې وجلی شوی دی خو هغه د فرعون دربار کې چې کوم هلک لوی شوی دی موسی خو د هغه د لاسه مړ بس فورا فرعون میټینګ راغوښته اوس موسی علیه السلام ته لا پته نه لګي چې اطلاع رسېدلې ده میټینګ یې راوغوښته او خبره په دې وشوه چې خو چې مونږ کوم ماشوم لوی کړی دی موسی هلک خو هغه وجلی دی ده سره څوک فیصله په دې وشوه چې دا موسی به رونیسو بس مړ به ځکه چې د خپل قومي دپاره دی ودرېده او د فرعون د قوم هلک یې وجلی دی نو دله قصاص اخیستل پکار دی او فورا د هغه میټینګ نه یو کس و چې د موسی علیه السلام خیرخوا و هغې موسی علیه السلام یې خبر کړ ان الملأ ډله ستا متعلق مشورې کوي پرېږدي دی نه نیسي دی او وجنې دی مهرباني وکړه خپې وباسه نو حضرت موسی علیه السلام د مصر نه پیاده روان شو مدین ته لاړ مدین ډېر کافي مزل دی د ګاډي کم از کم د شپږو اوو ګنټو ښه د تیزې سورلی مزل دی خو دشتې بیابانونه دي په دغه علاقه زه ګرځېدلې وادي تیح ده او دې خوا بحر قلزم دی د خوږې اوبه هم نشته د څکو کلي هم نشته خو بس موسی علیه السلام ووت روان شو پیاده ځي غریب سره جامې نشته مور ته پاتې شو ارور ته پاتې شو قوم ته پاتې شو او روان دی مدین ته ورسېږم یو داسې علاقې ته ورسېږم چې کوم ځای کې د فرعون حکومت نه وي او د الله نه سوال کوي رب نجني من القوم الظالمین خدای را دې ظالم قوم نه مال نجات راکړي موسی علیه السلام خو پکې ماشوم لوی شوی دی هغه ته خو پته ده چې دا ظالمان ټول لګیا دي او د فرعون عبادت کوي او فرعون ته خدای وایي دا فرعون د دوی دومره محبوب و دوی ته دومره خوښ و دومره چې په چوکونو کې د فرعون بوتان لګولي او چې په لاره بتل نو سجدې به یې ورته لګولې او د دې فرعون بشکل واړه واړه بوتان یې جوړ کړي ځان سره په کور کې ساتلي او سجدې به یې ورته ګولې لکه اوس چې مونږ خلک د دې خپلو لیډرانو کم قدر کوو کم لیډر پسې چې کم قوم ولاړ دی که نه بس هغه پسې لکه د غلام ورپسې دی هلکه ډوډۍ درکوي چای درکوي څه درکوي د خدای ظالم هغه لیډر که په اور ورځي دی ورسره اور ته ننوځي که هغه لیډر په بربنډتوب ورځي دی ورسره بربنډتوب ته ننوځي که هغه لیډر دروغ وي دی ولا هغه دروغ خورئ بس موږ د دې لیډرانو نه بېادبي دی مافي خدایان جوړ کړي دغه لیډر خلاف که څوک خبره کوي هر څوک چې دې په خوله هغه بد او کنځل ورپسې کوي چې د حد نه وګوره دې خپل لیډرانو تصویرونه او فوټوان او د هغوی په کورونو کې او په جیبونو باندې د هغوی بوتان تصویرونه لګول خدای مې هېر کړي دی او دا لیډران هم بس خپل ځان له خدایان کړي خدای نه زموږ تبه ختمه شوې د دې لیډرانو د خاطره موږ څومره سپکې څومره کنځل څومره بدې ردې یو بل سره جګړې جوړونه شروع دي اوس به بیا کور په کور جګړې به وي اوس به بیا یو بل سره روانې به جوړې شي او دښمنۍ به جوړې شي اوس به بیا د یو بل په جنډو جګړې جوړې شي دا زموږ فطرت ټیک نه دی په نورو ملکونو کې دا قیسې پیسې نشته په دې یورپي ملکونو کې لکه دا موږ چې څه کوو یو روډ به یو لوټ ورکوي بل روډ به بل لوټ ورکوي یو بل نه خبر هم نه دي ښځه به یو لوټ ورکوي خاوند یو ځای به موټر نه کوشي ښځه به یو لوټ ورکوي خاوند به بل لوټي خاوند ښځې ته دا نه وایي چې دا ولې او ښځه خاوند ته دا نه وایي چې دا ولې ټیک تر هغې په ذهن کې د دې قوم د خدمت دپاره دغه سړی غوښ دی او زما په ذهن کې د قوم د خدمت دا بل خوښ دی موږ خو دې ته نه ګورو موږ خو هغه کنځل ناشولتې د پلار او د نیکه او د قر نیکه هغه مړه والا بار راوباسو په کنځلو داسې کوټې چې سم یې بدنام دا مه کوئ دا قصې پسې داسې دا فرعون د دې خلکو خوښ و ده چې مصر ته لاړم
د مصر عجیبګر ته لاړم د فرعون بوت پکې دانچه پکې پرته وه او د فرعون دومره بوتان و پکې چې د شمېر نه زیات هغه ډولۍ هم پکې پرته وه چې دی به په هغه ډولۍ کې د خلکو نه پټ اوړلی راوړلی شو چې د ده په وجود او د ده په جامه د چا نظر او سترګې ونه لګي هم پرته وه ښکلې سړی مو ځکه چې د هغه بوتان که مونږ ولیدل د سټیلو او په دې دغه کې جوړ کړي په تانبه او په پیتلو کې ډېر خشته شکل یې دومره عقیدت و چې کله به یو لوی سړی مړ کېده نو صندوق به یې وله جوړ کړه په صندوق کې به یې ښخاو او د هغې صندوق د پاسه چې به کم سر و نو په هغه سر به د فرعون بوت و خدای به یې ورته ویل نو غټه خدایي وه د دنیا باطله ځان ته به غټ خدای وي انا ربکم الاعلی زه ستاسو لوی خدای د الله نه لوی کېدی نشي لاړ ووت مدین ته چې مدین ته ورسېد یو سوال خو د خدای نه دا وکړه رب نجني من القوم الظالمین الله را دې ظالمانو نه ماله نجات راکړي ماته خلاص کړي هلته چې ورسېده د مدین په علاقه کې یو کوي خلکو به دا کوي نه وبوړلې او ګله چیلی څاروي به هم پسې راکول عموما د کوي غاړه یخی سیبي که نه نمجنی او د کوي غاړه باندې بوټي مي موسی علیه السلام چې هلته ورسېده ځان یې د مکه خلک لګیا دي او خپل څاروي سیراب کوي غټه بورقه ده چې په لسو کسانو ګړګړۍ تاوی غټه بورقه ده اوبه راوباسي او څاروي سیراب کوي اوبه راوباسي څاروي سیراب کوي یو ځای نو چې کله هغوی هغه خپل څاروي سیراب کړل څه داسې په ډنډوکو کې پوټې لږې شانتې اوبه پاتې شوې نو هغه تیږې راواغېسته غټه تیږه وه چې به ګڼو کسانو اوچتوله د کوي د پاسه کېښود او خلک لاړل قرآن شریف کې الله فرمایي وان من دونهم امرأتان تذودان دې خوا یو دوه جینکۍ ولاړې وې هغوی سره ګډې چیلې دي ګډې چیلې اخوا نه پرېږدي خلکو ته ځان له ولاړې دي نو موسی علیه السلام هغه جینکو له ورغی ما خطبه کومه او څه کوې هغې ورته وی چې مونږ به هله ګډې چیلې اوبه کوو چې دا خلک خواره شي حیاناکې وي دینداره وي صالحانې وي پردهدانې وي و ابونا شیخ الکبیر زمونږ پلار بوډا دی او ډېر بوډا دی او ورور هم نشته نو چې تر څو دا خلک نیتلې نانستي الرعا حتی یستر الرعا مونږ به هله دا ګډې چیلې سیرابو چې دا خلک لاړ شي خلکو کې په ګډه مونږ ګډې چیلې نه سیرابو موسی علیه السلام خو پوه شو چې دا خو ډېر نیکانې دي نو چې خلک لاړل څه لږې اوبې په ډنډونو کې د هغې زنانو د جینکو سارو ته پرېښودی نو موسی علیه السلام راغی او په یک تنها باندې د کوین هغه سر اوچت کاخوی کېښود هغې خو پیغمبري طاقت و د پیغمبر د سلو جنتیانو برابر طاقت د سلو جنتیانو برابر طاقت مضبوط طاقتمند نو سر یې د یې خوا کېښود او هغه بورقه چې ګرګړې به لسو کسو تاوه په خپله یې تاو کړه اوبې راویستلې او جینکۍ ښه سیراب کړلې د هغوی څاروي سیراب شو او بیا په کوي سر کېښود او غاړې ته سملاست هسې تاسو سوچ وکړئ چې څومره نیازبین ژوند یې تېر کړی دی نیازبین ځکه د فرعون کور کې ماشوم لوی شوی دی د فرعون ښځې آسیې ماشوم لوی کړی دی او څونه خلکو به یې قدر کو چې د ګرمه ځمکه او ګرم شی به یې په سترګو نه لیدلی تکلیف یې نه دی لیدلی او دا دومره پیاده مزل چې خپې به څونه خوږ شوي لوږې به پې څونه تېرې شوي تندې پې څونه تېرې شوې او دشتو بیابان ته لاړ نو چې جینکۍ لاړې د یو تیږې ته یې سر کېښود او د الله نه یې سوال وکړ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر یا الله خیر ستا په لاس کې د خیر ته نازلی خدای زه ستا خیر ته محتاج یم الله یو سوال یې هلته وکړو یو یې دلته وکړه نو چې د الله نه سوال کوې که نه نو خدای پاک ناممکنات هم درته ممکن کوي الله به دله هغه څه په هغه طریقه به د الله پاک دعا قبوله کړي چې ستا په ذهن کې به هم نه تېرېږي یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کلکم ضال حدیث قدسی دی حدیث قدسی هغه چې پیغمبر علیه السلام یې د الله نه نقل کوي یا عبادی کلکم ضال الا من هدیته
تاسو کې هر یو د لارې نه غلط روان دي، خو چې زه چاته هدایت هم کوم هغه په سمه لارې. واقعي مونږ ته الله هدایت کړی دی، په زړه کې راته ایماني جذبه اچولې ده. اوس دې وخت کې چې دا مونږ جومات کې ناست یو، څه مو خیال دی ډېر خلک به دې وخت کې په دوکانونو کې ناست دي، خپله سودا به خرڅوي به که به نه خرڅوي. او ډېر خلک به دې وخت کې فلمونو ته هم ناست شاید، او ډېر خلک به دې وخت کې په نېټ باندې ګندونه هم ګوري، او ډېر خلک به په دې وخت کې په زناکارو کې مبتلا، ډېر خلک به دې وخت کې په جوارو کې مبتلا، ډېر خلک به دې وخت کې شرابونه هم څکي، او ډېر خلک به د خنزیر غوښې هم خوري، او ډېر خلک به د مسلمان خلاف سکیمونه او سازشونه هم جوړوي. لیکن الله مونږ ته په زړه کې د جمعې د مانځه مینه واچوله، نو مونږ یې دلته راوستو. الحمدلله مونږ ته په زړه کې واچوي چې قرآن زده که، نو مونږ قرآن زده کړو. یعنې داسې خلک دي داسې خلک دي زما وروڼو چې هغه ښه تعلیم یافته دي، ما نه کله تپوس وکړي نو زه ورته یم د قرآن شریف دا پلانکي صورت لوله، یاره جي ما له خو قرآن په نازله نه راځي. بی اے ایم اے دی هلکه دا سکول د اسلامیات ته سینګ پاس کړی د خدای نیکبخته، هغې کې خو هم دا شیدونه شته که نه، دا یې سینګ پاس کړی. یقین وکړه 14 او 14 به پاس او قرآن په نازله نه ورځي، دا غله کې خدای نه راچوله. او یو غریب سړی ده، معذوره انسان دی، په سترګو ړوند دی، د هغه په زړه کې خدای د قرآن مینه واچوي، د هغه د مور او پلار په زړه کې خدای د قرآن مینه واچوي، نو راشي او قرآن ته کښېني، قرآن زده کړي، خدای دې حافظ او خدای دې عالم جوړ کړي. نو الله څه وایي؟ ای زما بندګانو کلکم ضالین، هر سړی د لارې نه غلط روان دی، الا من هدیته، مګر که ما چاته په زړه کې نیغه لار ور واچوله. فاستهدوني اهدکم، ما نه هدایت غواړئ نو زه به هم په نیغه لاره کړم. هلکه څه وایي الله پاک؟ فاستهدوني، ما نه د نیغې لارې هدایت وغواړئ نو زه به هم په نیغه لاره کړم، چې زه څوک جنت ته رسوم نو رسولی شم، نو ما نه جنت وغواړئ چې زه مو جنت ته ورسېم. موږ ترې غواړو الحمدلله. بیا څه وایي؟ یا عبادي کلکم جائع الا من اطعمته، تاسو کې هر انسان وږی دی مګر که زه چاله ډوډۍ ورکړم. که ډوډۍ خدای بنده کړه، باران بند شو او ډوډۍ بنده شو، څه به خورو؟ قحط به راشي. کلکم جائع الا من اطعمته، هر انسان وږی دی چې زه چاله ډوډۍ ورکوم. او یوازې دا نه چې ګري د مال ډوډۍ، بعضې وخت کې انسان ته ډوډۍ پرته یو نه شي خوړی، الټی راځي نه خورم، وایي بچې پلار ورته وي، مور ورته وي ته لږه وخوره، او وایي نه ما له الټی راځي مه راکوه، نه مې تېرېږي مې نه، وایي که نه وایي تېرېږي مې نه، الټی راځي نه شم کولی. یو دوستو زما پته نشته اوس به مړي که جمدي وي، خو ډېرې زمانې خبره ده، ما له ډوډۍ کړې وه او زما د مخه هغې غریبه خپل علاقې بلا علما هم راغوښتي وو زما د خوشحالولو دپاره، او د هوټل نه ډوډۍ راوړې وه، ډېره قیمتي ډوډۍ راوړې وه. زه یې درستخان ما وایي دونه تکلیف دی ولې وکړه، دا دومره تاوان دې مو کړو، تکلیف دې مو کړو، نه بس وي دا زما ارمان و. او چې ما سره خوا کې به ما سره کېنه، چې کېناسته نو په ډونګه کې وله سپینې ماهې راوړې، یې کېښود پلیټ کې ځان ته واچولې، داسې له کوټې سوکړک و د جوارو هغه ورسره خوړه. وایي تا دومره نعمتونه ګډان چیلي وروجې او دا قیسې پیسې، وایي دا په ما بند دي نه شم خوړی، اوښ مې خوړه اوس راته تکلیف جوړ دی. دا څه غورې؟ دا سپینې غالبا مهې وي، نه پکې مالګه شته، نه پکې مساله شته، نه پکې غوړي شته، نه پکې مرچکې وغیره سم پکې نشته، یا شیدلي دا زما خوراک، ټول عمر دا ټول عمر زما خوراک. ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ډوډۍ وخورې د الله نه سوال وکړه چې خدایه دا ډوډۍ ماله بار بار راکړي، غیر مودع ولا مستغنا عنه، غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنه. ربنا ای ربا چې دا ډوډۍ ما نه رخصت نه کې چې بیا په ګوتو ونه مونم چې بیا ډوډۍ راکې. ای ربا چې د ماته زړه نفرت مو نه کي، کرکه مو نه کي، بعضې سړي ته پرته یو ویله ته به نه کېږي. ای ربا چې په ما پریزم نشي او په ما بندم نشي. دا سوال د خدای نه کوي هرې ډوډۍ سره. نو رب العالمین څه فرمایي؟ کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعموني، خلقو ما نه ډوډۍ وغواړئ، څونه مهربانه ده. بیا څه وایي؟ یا عبادي انکم تخطئون باللیل والنهار، د شپې او د ورځې ګناه کوئ
الله کو کنه کو انکم تخطئون باللیل والنهار د شپې ګناه کوي او د ورځې ګناه کوي وانا اغفر الذنوب جميعا زه ټول ګناهونه به هم فاستغفروني اغفر لكم ما نه بخنه غواړه چې زم وبخوه الله اکبر الله خپل درته وي سهار او ماښام ګناه کوي انه لا يغفر الذنوب الا انا بې د ما نه بل څوک ګناه بخي نه ګناه وي زه بخم فاستغفروني ما نه بخنه وغواړئ اغفر لکم زه به هم ګناه معاف کوم نو موږ په دې کې هم خدای ته نه جاړو منوم دا چې مال کې خدای ته محتاجه د سترګې رپولو کې خدای ته محتاجه قسم دې چې ونه غواړي چې له دې ځای نه قدم هم وانه لوه قسم دې چې الله ونه غواړي چې سترګه مو نه رپو قسم دې چې الله ونه غواړي چې زما د خولې ته نوړی هم دننه نه کړم ښه منمه چې ډوډۍ کې خدای ته محتاجه اوبو کې خدای ته محتاجه ګرځېدو کې خدای ته محتاجه عزت کې الله ته محتاجه او د دنیا په ژوند کې الله ته محتاجه او ګناه م کوم الله م وایي کلکم سهار او ماښام وایي ګناه کوئ او دا هم درته پته ده چې ګناه بخونکي بې د الله د ذات نه بل څوک نشته او بیا هم درته الله وایي ما نه بخښنه وغواړئ چې زه مو بخم نو بدقسمته به موږ نه یو چې موږ د الله نه بیا هم بخښنه نه غواړو اوازونه راته الله کوي او خدای ښایي موږ ته د موسی علیه السلام هلته څه وایي ربي اني لما انزلت الی من خیر فقیر خدای پاک زه محتاج یم قرآن شریف کې بل ځای کې رب العالمین فرمایي چې تاسو ټول الله ته محتاج یې قرآن شریف کې الله فرمایي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله تاسو الله ته محتاج یې وهو الغني غالبا دغسې الفاظ دي الله بې پروا دی الله چا ته محتاج نه دی او موږ ټول رب العالمین ته محتاج یو رب العالمین فرمایي نو موسی علیه السلام سم لاسته او جینکۍ لاړې دا جینکۍ څوک وی دا د شعیب علیه السلام پیغمبر لوڼه وي نو شعیب علیه السلام ته یې ټوله قصه وکړه چې یو هلک دی او داسې معلومیږي چې غریب ډېر زیات محتاج دی او مسافر معلومیږي ځکه د هغه د هغه وجود نه او د ویښتو نه او د جامو نه پته ولګي چې سړی مسافر دی او ډېر ستړی هم دی غریب او ټوله قصه یې پلار ته وکړه چې ډېر طاقتمن هم دی موږ له اوبه راوویستې موږ له هغه د کوي ګټه لرې کړه او سیراب یې کړه صحابي راته وایي ډېر حیاناک هم دی موږ ته یې نه کتل نو پلار ورته یې بچي ورشه راولی مسافر دی نو دې کې وله یو ورپسې راله چې راله په ډېره حیا راله قرآن شریف کې وایي چې په حیا راله ورته او موسی علیه السلام ته وایي چې زما پلار تا غواړي چې تا له اجرت درکړي مزدوري راکړي تا موږ له ګډې چیلی سیراب کړی دی ته موږ سره لاړ شي نو موسی علیه السلام غریب خو محتاج و مزدورۍ ته څه کوي خو محتاجه دی ځکه دلته کې کور نشته بل څه نشته هوټل نشته کوم ځای به زه ډېره کېږم د ښه شو چې څوک چاله ورځمه څوک هر څوک یې وړه سوان دی بی موسی علیه السلام روان شو نو دې جینۍ ته وایي وایه خورې ته ما نه وروسته شه ځکه چې هغه ته یې مخکې وه او هوا به د هغې لوپټه وخوځوله نو د هغې دا فنډی به لاندې ښکاره شي یا پیسې به یې وړقېدې ښکاره به شي د نظر پرې پرېوته ورته ته ما نه وروسته شه او د شا نه ما ته اواز کوه چې داسې ته وشه داسې ته وشه داسې ته وشه شعیب علیه السلام لی ورسه نو شعیب علیه السلام دې تپوس وکړه بچې څوک یې د کوم ځای نه راغلي د کوم ځای مسافر هغه ورته ټوله قصه وکړه چې ټوله قصه یې ورته وکړه نو هغه ورته وایي فکر به کوه نجوت من القوم الظالمین بس الله نه دې سوال کړی دی چې رب نجني من القوم الظالمین خدای ظالمانو نه ما نه نجات راکړي بس الله د ظالم نه خلاص کړي دلته د فرعون د حکومت اسم نشته دلته نه هغه را رسېدي چې نو دلته هغه حکومت ته فکر مه کوه دلته ما سره شه ور خدای پاک دعا قبوله کړه که نه یعنې زه حیران شم که نه مونږ خلق خو دې ته مونږ خو دوا دې ته وایو چې د غربت نه مالدار شي مونږ خو دوا دې ته وایو چې غریب او مالدار شي بچی نه یو بچی یو شي دا هم دعا ده د موسی علیه السلام دپاره ګټه د خدای د طرف نه خوشحالي دا ده چې د شرک د اډې نه یې راوویسته د فرعون ظالم د اډې نه او د شعیب علیه السلام کور ته یې ورورسه نه خو هلته خو به نیازبینتوب و مال به مو دولت به مو هر څه به خو د چا عبادت خلکو کو د فرعون ته خلکو خدای وی نو خدای پاک راول د شعیب علیه السلام کور ته چې کومه جینۍ ورپسې تلې وه هغه ورته بابا د نوکر که ځان سره
ان خیر من استاجرت القوي الامین. ولې د ملازم د نوکر دپاره دوه صفتونه پکار دي. یو دا چې دی مضبوط تکړه، یو سړی تکړه دی هغه چې اوبې رسې ورته پته لګېدلې ده، او بل سړی امانتګر هم دی، سړی مخلص امانتګر دی. ولې پته ورته ولګېده چې په لاره یې ماته نه کتل، دې ځان نه رسته کړم. نو شعیب علیه السلام ورته ویل لکه که ما سره مزدوري کوې په یو شرط باندې، ادا چې که 8 کاله مزدوري دې ما سره وکړه نوکري، نو زه به تاله په دې دواړو لوڼو کې یو لور په نکاح درکړم. که لس دې پوره کړه نو ستا مهرباني وایي، شرط به اتي خو که لس دې پوره کړې دا به ستا مهرباني، او که 8 کاله دې ما سره پوره کړل نو دا یو جینۍ به درته په نکاح کړمه. جینکۍ هغه وخت کې وړې وې. موسی علیه السلام ورته ویل ډېره ښه ده، وشوه زموږ ستا خبره، او الله زموږ ستا په خبره ګواه دی. موسی علیه السلام لګیا دی شعیب علیه السلام سره وخت تېروي. لوی امت خدای ور په غاړه کوي موسی علیه السلام ته. د حضور پاک نه پس په ټولو پیغمبرانو کې لوی امت د موسی علیه السلام دی. نو رب العالمین د شعیب علیه السلام سره دی لکه چې د هغه شاګردي اختیار کې پیغمبر دی، چل تې زده کړي، او د فرعون په مقابله کې خدای د هغه په غوږ کې تیار کړي، او بیا د هغه وله خدای سخرم وګرځي. علما څوک ته یادوي، لیکن راجح قول دا دی چې 10 کاله یې ورسره پوره کړل د شعیب علیه السلام سره. 10 کاله پس موسی علیه السلام شعیب علیه السلام ته وایي که دې خوښی نو زه به لاړ شم مصر ته. اوس 10 کاله بینس کې تېر شوي دي، ما به څوک پېژني نه، خبره به هم د خلکو نه یېرئ. 10 کاله زړه خبره چتلي یاده او نو ما څوک پېژني، څنګه دې خوښه ده؟ هغوی بچې لاړ شي، ځه دا کور والا دې ځان سره بوځه، او څه ګډه چیلې هم وله ورکړئ، وایي دا ګډه چیلې هم ځان سره واله، او یو امسا راواله په دې کوټه کې د ځان سره یو سان امسا، به دې په لاره پکارېږي. موسی علیه السلام وایي ښه، چې کوټې ته لاړه امسا یې راواغېسته او روانېدو وي ته وښیه دا امسا، ویې ته یې ښوله، وایي دا کېده بله راواله، دا زما ده بله راواله. دې لاړ هغه امسا یې کېښوده، بله یې راواغېسته، چې راواغېسته بیا وله هغه په ګوتو ورله. یاره ویله مړه وایي دا خو ما درته ووایي که نېکبخته، ما درته وایي چې دا کېده بله راواله، خو چې ته به بیا یې کېښوده او بیا به یې راغېسته او مقه به ګوتو له ورتله. یاره بس وایي دا ستا په قسمت ته ده. دا امسا وه چې ځان سره آدم علیه السلام د جنت نه راوړې وه. 10 څیزونه خدای پاک 10 څیزونه آدم علیه السلام د جنت نه راوړې، یو پکې د امسا وه، هغه یې وله ورکړه او را روان شو. وادي تیه په طرف راځي، جبل کوه تور چې ورته وایي، د کوه تور په غاړه باندې راځي، یو طرف ته بحر قلزم دی او بل خوا لوی دشت میدان دی، وادي تیه په دې را روان دی. چې کله دې کوه تور ته راورسېده دې غر ته دې خواله، نو شپه هم ده، باران هم شو، سیلی شو، طوفان هم شو. او دې وخت کې د خدای شان ته ګوره د بیبي د ولادت تکلیف هم شروع شو. نو مخامخ یې رڼه ولیدله، نو موسی علیه السلام دې بیبي ته وایي وایي ته دلته کښېنه او زه ورځمه دې رڼا له. رڼا خو هغه ځای کې وي چې کوم ځای کې انسانان وي که نه، چې انسان نه رڼا کوم ځای کې وي. نو زه ورځمه تا له څه د اور شغله راوړم او یا څه سکروټ کې راوړم چې دلته موږ ځان ته اور بل کول. تا ته دې وخت کې د ګرم سیز ضرورت دی، د اور ضرورت دی درته، نو ته لږ دلته کښېنه او زه ورځم. بیبي ورته څه وایي؟ وایي موسی وایي داسې وکړه چې یو خو یې سپلی په خپو کړه، ځکه د علاقه کې ماران لړمانان دي، او دویم دا کونټه یې ځان سره واله، په لاره چې دي بندران سره کونټې وړي. بیبي هلته کېناسته ګډو چیلو سره، او موسی علیه السلام بره وروخته. هغه ځای ته الحمدلله زه ورختلی، چې وروخته نو هلته کې دا اور په یو اونه کې بلي، دته اور